ګلبالي هنکا څه چل دی نکا مولا دې په دې وچ چړتان در ارتاو که خو چې درته آواز وکما نو زه رامنډه که چېرته ورک شوی مولا دې غر که او دا په دې مخ دې چې شی شوی ده دا تا په دې مخ دا پوزه خو بدله کړې نه ده مولا دې غر کوي اندازې ښکاري که نه لکه د سوزکي د چې چا سلنسر بدل کړی دا در باندې څه شی وچو نکا زه ګلبالي نه یم زه د ګلبالي رور یم کمالې داسې وې یا پروردګاره دا څنګه چې دا خو دواړه یو رنګ شکلونه دي پروردګاره ویم نیکا ویم د الله تعالی ډېر لوی فضل دی ویم پوره اوه په یو شکل یو د خیره سره یو سوچ مې کړی دی ډېر زبردست سوچ مې کړی دی عایشه بسې برانډه کې چې کوم دی نو مړ چرګ پروت دی بر اوچت کې نو څوک هم درته یې خوښ کړمه مولا دې ښار که نو مردار چرګ په ما باندې د چیچي لپاره خوري اول خبرې ته غوږ کېږده چې څه درته وایم څه درته نه وایم چرګ به اوچت کې نو ډېران باندې به یایته مولا غر که چې د خبرې نه مخکې دانګې که نه ویم چې دا سپلای راواله به دې څټ دی دله ونیسه ښه نیکه وایم نو څه خبرونه نو خبرې ته اول غوږ کېږي چې څه ګړېږم څه نه ګړېږم چې درته خبره وکړم نو بیا هغې نه پس ګړېږه زه غوسه کېږم چرګ به اوچت کې په سړک د پاسه به ودرېږي ګورې به لرې نه چې کوم ځای کې داسې ښه غوندې ګاډۍ را روانې که نه نوې غوندې ګاډۍ ټراک وي کاره بله بعض خو چې د راجوخ شي نه ته که نه به دا چرګ به داسې ورولې چې ورولې ټیرونه به پرې تېر شي خو داسې کار به وکړي چې ډرایور ته چې ته لاړ نه شي لاس نیولی به یې ما ته دلتې راولي نور زما کار دی ځه د منډه که شا به اختر دی اختر به ګرمور غواړي اختر دی بختوره ورځ ده نهر خو نه چو کېناستی که نه ټول خلک چې کوم دی عام او مونږ غرق شابه چې دا کاتې ونه کړو چی شی به خورو یا الله تم ثواب وکړې پروردګار خیال یې مخې سره یې ډول ټرک ته یا ګاډي ته ور وویشتو نیکه ونیکه دا ډرایور نه دی چې هغه ستا هغه چرګ نو ویم هغه خپل هغه ټرک نه د پاسه یې پرې روغې جوړو ما چرګې په ټرک ووالو دا دې چې شی وکړه نیکه ویم غرق شو نیکه په ایمان کې مې لیدلې وې خو بس د ټیرونو لاندې راغې نو ویم په سترګو ړوند مې دا دې چې شی وکړو دا خو د غار کم تباه دې کم ما خو هغه چرګ له ویزا کړې وه د دوبۍ ویزا مې وله کړې وه دوبۍ ته مې استولو دا دې چې شی وکړو خیر دې نیکه بل چرګ به درله والم خو د خدای بدبخته په هغې باندې ماهی مې کړی و MBA مې پې کړی و 15 لکه روپۍ مې پې لګولې وې دا دې چې شی وکړو داسې ویم نیکه نو اوس به څه کېږي څه به کېږي ویم دې سوچ هغه چې چې شی در سره وکړمه خو یم غریب سړی چې دغه اولیې ته دې وګورم زړه مې در باندې سوځي 50,000 روپۍ به راله دې میز باندې کېږي دې میز باندې چاپ نیکه ما سره خو 50,000 روپۍ نشته نو پولیس خو شته پولیس ته دې حواله کوم او دا اختر در باندې داسې ګډوډ کوم چې یاد به ځای دا چې شی وکړو خیر دې انصاف را سره وکړم انصاف د چې انصاف در سره وکړم دا ما سره انصاف وکړو چې چرګ درله په ټرک وکړو چې شی او کنه ټرک ما سره خیر د 60,000 روپۍ شته هغه هم دغه بل نیک کې را سره نیک په ټمبل وله د خپل ځان اوس غم کوو چې ته لاړ شو دا اختر دی چې دی ګډ وډ شو د حوالات کې بل پروت دی دا درته ښه ښکاري نیکه خیر دې دا چې شی در سره وکړم سره واخله خیر دې راکړه روچکې حسابه راکړه غرق دې کم تباه دې کم دا تا چې شی وکړو زه خیر دی نیکه بس ګزاره وکړم زړه مې ویم سوځي زړه مې سوځي چرګ په داسې چرګ بیا چېرته پیدا زه کېږي بس خیر دی ګزاره وکړه نیکه زبردست سلام علیکم څونه ښه سړی دی زبردست مې در باندې سوځي ما بلا دې غرقه چې غرق شي بس داسې چل دی ځوانه ویم چې دا کاټې ونه کړو نو چې شی به خورو اختر دې ګرم شو ویم نیکه ویم ګرم مازغه دې که څه بلا دا د الله فضل دی لوخړې ته کېږي یا مچویم داسې مازغه دې مولا هر چاله ورکړي کم مازغه چې مال راکړي ونیسه دا ونیسه یې اووه واړه وروڼه نه دي تاسو به کېنیسه مجمع کېدی او ټول به ترې را چاپېره شي او بس مړه خو به ورلاندې وځئ دعا راته کوي چې زه ژوندی یم مزې به کوي ځه یې کوه اختر دې ګرم شو ده داسې کې نیکه همدغه یو لوټ په دې یو لوټ باندې څه کېږي ولې چې شی وکړي دا ټول یې درله درکړم نو یو 15,000 روپۍ خو راله راکړه چې څوک وپوښي اختر ورځ ده 15,000 واله که نه 15,000 نه 10,000 واله ولې نه خو چې څنګه دې دا
چرګ ور ویشته او داسې کله ټایرونو ته داسې به دې ټایرونو ته ولمه او بیا به دې روډ له 10,000 روپۍ ورکړم وړاندې شه نو د پیسو لپاره ما نه ټرک لاندې یا ما بس چاله خو به کولو دا څنګه دا اختر زه ته په تا خم کومه نو پیسو مخکې شه چې تیاری دې وکړم نو پیسو لپاره مې وتمړ وځه